صبر وکړه لږ صبر سلګیو کې زری دی ډیوه مړه ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده سلګیو کې زری دی ډیوه مړه ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده د ور پټکی دو سره وریاد چې په ژړا شي د ور پټکی دو سره وریاد چې په ژړا شي اخوره که د یو چا د زړه ټوټه ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده سلګیو کې زری دی ډیوه مړه ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده اقرار کوو قانیو گناهگار یو پاکرابا اقرار کوو قانی یو گناهگار یو پاکرابا پکړو گناهونو مو توبه ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده سلګیو کې زری دی ډیوه مړه ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده پرحم دی خالقه دی وبا خلاصون غواړو پرحم دی خالق دی وبا خلاصون غواړو خراب د نړۍ د ژوند قیصه ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده سلګیو کې زری دی ډیوه مړه ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده دعا کوه حق ماله چې دا ځل مې رب نصیب کړي دعا کوه حق ماله چې دا ځل مې رب نصیب کړي اخیر لاسو شپو کې یوه شپه ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده سلګیو کې زری دی ډیوه مړه ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده قیام د تلاوت رکو سجده ده او روژه ده جزاک الله خیره ډیره ډیره مننه ټولو اوریدونکو نه الله رب العالمین دې ستاسو دنیا و آخرت ښایسته کړي او الله رب العالمین دې روژه بلکې د روژې نه وروسته څومره عمر چې موږ تاسو ته الله لیکلی وي ولو که یو ورځ هم وي نو الله رب العالمین دې په خپلو طاعاتو کې موږ تاسو باندې تیر کړي او زما د ټولو ورونو نه او خویندو نه دا دغه دی چې کوشش وکړئ چې الله رب العالمین په دې روژه کې راضي کوي روژه چې کوم دی ورونو دا په بحثونو باندې په مناظرو باندې په مجادلو باندې او په جنگ او جګړو باندې تیره نه کوي چې مطلب تراویح اتره کړی دی غوره دی او که شل غوره دی هر څومره هر دلیل که چاته غوره ښکاره کېده که چاته تو والا غوره ښکاره کېده که چاته شل والا غوره ښکاره کېده نو په هغې باندې عمل کوي
کوشش په دې کې وکړئ چې الله رب العالمین راضي کوي. پروژه کې موږ تاسې باید د الله رب العالمین ډېر بندګي وکړو، کاغه تلاوت وي، کاغه اذکار وي، کاغه نوافل وي، کاغه صدقات وي، که فرایض وي، که هر شی وي، موږ تاسې باید چې کوم دی په ښه طریقه باندې ادا کړو، تر څو زمونږ او ستاسې د اعمال باعث د دې وګرځي چې موږ او تاسې ته الله رب العالمین په دنیا او په آخرت کې حیات طیبه را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.